الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان. غنی خان پښتو اکیډمي طرفه یو نیو ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل فیسبوک پیج څنګه جوړوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به تاسو خپل براوزر کولو کوئ او فیسبوک ته به راشئ. فیسبوک کې به خپل پرسنل اکاونټ ته راشئ او آی کې به تاسو چې دی چې پیج جوړوئ نو تاسو دلته کې راشئ. تاسو لیکلي پیجز په دې به کلیک کړئ. چې په دې مو کلیک کړو نو دلته کې به تاسو راشئ. تاسو لیکلي کریټ نیو پیج په دې به کلیک کړئ. چې په دې مو څنګه کلیک کړو نو دلته کې به تاسو راشئ پیج انفارمیشن. نو دلته کې به تاسو وایي چې پیج نیم ریکوایرډ. دلته کې به تاسو د خپل پیج نوم ورکوئ. چې څه په باره کې تاسو پیج جوړوئ نو دلته کې به نوم ورکوئ. چې نوم مو ورکړو نه پس به تاسو راشئ ښکته کیټګري ریکوایرډ دلته کې وایي. دلته کې به تاسو نه غواړئ چې څه په باره کې کوئ، تاسو کیټګري به دلته کې ورکوئ. نو هغه تاسو چې څه ورکوئ دلته کې زه به دلته کې ورکړم چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تاسو مرضي چې تاسو څه په باره کې ورکوئ. انفارمیشن ټیکنالوژي TECNOLOGY ټیکنالوژي. او به تاسو راشئ دلته کې به تاسو وایي چې ډسکرپشن. نو ډسکرپشن کې به تاسو د پیج په باره کې به ډسکرپشن لیکئ. او تاسو اساسو مرضي څنګه لیکئ. ما خو اول نه خپل تیار کړی ډسکرپشن، ځکه چې زه همیشه خپل ډسکرپشن تیار ساتم. نو تاسو هم دې لپاره ډسکرپشن ولیکئ چې تاسو پیج څه باره کې. ما خپل ډسکرپشن لیکلی دی، زه به هغه دلته کې دغه کړم او تاسو بیا څه په باره کې ستاسو ډسکرپشن یې هغه بیا تاسو به دلته کې ولیکئ. چې ډسکرپشن مو وکړو نو نه پس به چې وشو دا به دا ستاسو دغه او نه پس به تاسو راشئ کریټ ا پیج باندې به کلیک کړئ. لکه دې مونږ ته وایي چې پښتو اکیډمي کریټډ. لکه دې مونږ ته وایي چې ستاسو پیج جوړ شو او دا به دلته کې تاسو چې دی سیف کړئ. چې سیف مو والو دا زمونږ چې دی پیج جوړ شو. اوس په دلته کې تاسو چې ور به خپل پروفایل پکچر ورکړئ او دلته کې به ورکړئ ایډیټ پروفایل پکچر باندې کلیک کړئ. چې پای څنګه کلیک کړئ اپلوډ فوټو باندې به کلیک کړئ او خپل تصویر چې تاسو کوم ورکوئ پروفایل بل کې پای به کلیک کړئ او سلیکټ به کړئ او اوپن باندې به کلیک کړئ. دا دلته کې مونږ سره لوډینګ کیږي. دا د مونږ سره دلته کې پروفایل پکچر راغو. تاسو به دلته کې د دې سایز وړوکی کولای شئ، غټولی هم شئ، سر زیاده غټوئ او بس پسې باندې به کلیک کړئ. پس یې مو کلیک کړو. دا د دلته کې د پروفایل پکچر او نه پس چې دلته کې راشئ ټایم لاین پکچر به ورکوئ. نو هغه به تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړئ. چې په ایډیټ باندې کلیک کړئ نو اپلوډ فوټو باندې به کلیک کړئ. چې په اپلوډ فوټو باندې کلیک کړئ نو چې کوم تاسو ټایم لاین لپاره پکچر جوړ کړی پای به کلیک سلیکټ کړئ او اوپن وکړئ. چې په عموما د مونږ سره لکه ټایم لاین پکچر هم راغو. او د دې چې دی همیشه د ټایم لاین پکچر دا یاد ساتئ چې د دې سایز به چې مونږ سره 800 بای 312 بای دا یاد ساتئ همیشه. د دې به مونږ سره همیشه دا یاد ساتئ چې د دې سایز به مونږ سره 820 بای 312 او بس سیف باندې به کلیک کړئ.
دا د سره ټایم لاین پکچر اپلوډ شو دا یو وړه شانتي ویډیو و چې ما وی او دلته یو خبر دا چې دی کې تاسو چې پیج جوړ شو دلته تاسو له سادي تاسو ټول فرندز دي نو دای تاسو دلته پیج ته را انوایټ کول شي چې په انوایټ باندې کلیک کړئ نو بس هغه به ایله بس تاسو ته انویټیشن لړ شي یا دلته راتلی شي او دا یو وړه شانتي ویډیو چې ما تاسو سره کوله که خوښ شي مې لایک هم کوي شیر هم کوي او بیل آیکن هم دباو چې تاسو ته ما سره رواني ویډیو اپډیټ درځي ډیر مننه thanks for watching